تازه او نوې خبر کرکټ بورډ ولې د دریو زرونو مسؤلین له دندو ګوښه کړل. ګران لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ بورډ د بند امیر بوست او امو زرونو مسؤلین چې هر یو یې له شاوخوا 15 تر 10 کلونو او تر دې زیاتې مودې دندې ترسره کولو وروسته بیا هم د پام وړ لاسته راوړنې نه دي درلودې. دغه راز له خپلو دندو د ناوړه ګټې اخیستو، اداري اصولونه نه مراعات او د دوی په چارو کې د نه روڼتیا له امله له دندو ګوښه کړل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه څه ونې وړاندې د ټولو زرونو له مسؤلینو سره هر اړخیزه ناسته ترسره کړه چې په طرز کې د دوی کاري برنامو او کړنو ارزونه وشوه او هر یو ته دنده وسپارل شوه څو خپل بشپړ او هر اړخیز راپورونه د افغانستان کرکټ بورډ سره شریک کړي. خو له بدمرغه دوی تر اوسه له ادارې سره خپل پلانونه د کرکټ په ډګر کې د ځوان استعدادونو موندلو لارې چارې د کرکټ پرمختګ او بنسټیزو برخو رغونې په ډګرونو کې پلانونه نه دي شریک کړي. همدارنګه باید وویل شي چې په ټوله کې د یادو شویو زرونو مسؤلینو هر یوه میر عظیم الله مبارز، مسعود رحماني او نور عالم فرید په خپلو دندو کې د کلونو په تېرېدو موثریت نه دی څرګند کړي او د دوی په شتون کې د زونونو پورې اړوندو ولایتونو ته کړنې په هیڅ حسابیږي. د بیلګې په توګه د بند امیر زون مسؤل میر عظیم الله مبارز تر ډیره په زون او د زون پورې اړوندو ولایتونو لوبډلو کې خپلوي پالړې او حق حقدار ته نه دی سپارلی چې یوه ښه بیلګه په روانو لیسټای سیالیو کې د اړوند لوبډلې نه ځلېدا ده چې په دې برخه کې ځینو رسنیو هم په دې وروستیو کې راپورونه خپاره کړل. د بوز زون له مسؤل مسعود رحماني څخه څو وارې مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې د زون راټول شوي عواید د کرکټ بورډ سره شریک کړي چې نوموړي تر اوسه په دې هکله کوم ګام نه دی پورته کړی او د دې ترڅنګ څو وارې د دوی پورې اړوند ولایتونو زابل، قندهار، هلمند او هرات څخه هم شکایتونه ترلاسه شوي دي چې حتی د اخلاقي فساد یادونې هم پکې ذکر شوي او د ځینو ټورنمنټونو په ترسره کولو سره یې له لوبغاړو غیر قانوني پیسې هم اخیستې دي. د امو زون مسؤل نور عالم فرید چې د کرکټ له ادارې سره شاوخوا 13 کاله کار کړي په خپلو ټولو اړوندو چارو کې پاتې راغلی او څو ځلې د زون پورې اړوندو ولایتونو سره په 2 ګونې چلن تورن شوی او دا شکایت کرکټ بورډ مرکزي ادارې ته رسېدلی. نوموړي ډیری وخت په سیمه کې موجود نه وي او حتی تر دې چې په نوروز جام سیالیو کې د مالی فساد اسناد هم کرکټ بورډ ته رارسېدلی دي او دغه راز ځینې نور داسې موارد هم شته چې نوموړي په سیاسي چارو ښکیل دی او اداره نه غواړي چې لوبه له سیاست سره ګډه کړي. باید یاد دې وي چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره په ټولو چارو کې روڼتیا ته لومړیتوب ورکوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له کرکټ لوبې ناوړه ګټه واخلي، ځانونه په فساد کې ښکیل کړي او دغه ملي لوبه د سیاستونو ښکار کړي. دوستانو، تاسو د کرکټ بورډ دغه کار ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان.